د اسلامي نظام یو کال پوره کیږي. ځینې لاسته راوړنې د اسلامي نظام یا د اسلامي امارت پر اتک سره لومړی لاسته راوړنه دا چې د اسلامي نظام تطبیق کېدل دا د ټولو افغانانو د ټولو مسلمانانو دا ستره او غټه هیله ارزو دا وه چې په افغانستان کې یو اسلامي یو نبوي نظام شتون ولري ترڅو د قرآن او د حدیث په رڼا کې زموږ ټولې دولتي چارې مخته یوسو. نو دا یو ستره لاسته راوړنه د اسلامي امارت دا وه. دویمه ستره لاسته راوړنه د اسلامي امارت هغه بهرني اشغال ته د پای ټکی کېښودل وه. دا هم زموږ د ټولو هیوادوالو یوه غټه هیله همدا وه ترڅو بهرني اشغال ته د پای ټکی کېږدو او موږ او تاسو یو خپلواک خودمختاره او د خپل کنټرول لاندې یو نظام ولرو. درېیمه لاسته راوړنه د اسلامي امارت هغه دا چې د فدرالیزم او د زورواکۍ نظام ته د پای ټکی کېښودل وه. تاسو شاهدان یاستئ د هغه تیر نظام چې په هغه نظام کې څومره زورواکیان شتون درلودلې د وکیلانو د وزیرانو په سطح باندې زموږ په فقیر ولس باندې څومره ظلمونه کېدل زموږ له فقیر ولس سره څومره سخت چلن کېده او د دوی आवाज او هیلو ته هیڅ چا لبیک نشو ویلی. نو دا غټه لاسته راوړنه د اسلامي امارت پر اتک سره دا وه چې زموږ په هیواد کې د زورواکۍ د فدرالیزم او د هغه وحشت او بربریت نظام ته د پای ټکی کېښودل شول. څلورمه لاسته راوړنه دا چې په افغانستان کې په نبوي سنتونو په اسلامي شعایرو باندې ملبس اشخاصو ته قدر ورکول شو. ځکه په تیر نظام کې څوک چې په اسلامي لباس باندې په ملبس و هغه ته ډول ډول ربلونې ورکول کېدلې هغوی ته اذیت ورکول کېده. اما نن الحمدلله دوی کولی شي په دغه اسلامي لباس باندې ملبس په هیواد کې په خوشحاله او په ډاډمنه فضا کې وګرځېږي. همدارنګه پنځمه لاسته راوړنه دا چې په تیر نظام کې افغاني هویت څخه انکار کېده. یعنی د تیر نظام تاسو خپل شاهدان دغه صحنې یاستئ چې له افغاني هویت څخه په لوړ آواز او په اوچت آواز سره انکار وشو او افغاني هویت چاته د منلو نه و. اما نن الحمدلله افغاني هویت ته ټول هیوادوال شمن دي او ټول غواړي چې ترڅو د افغاني هویت تر چتر لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي.